بیا هم تاسو هرکلی دوستانو ډېره مننه چې را سره یاستئ او تر دې دمه تاسو خپله خپرونه په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. ستاسې غږ برخې ته راګرځېدلي یاستو دوستانو. ستاسې غږ برخه کې تاسو هم کولی شئ چې نن را سره خپله خپرونه کې ګډون وکړئ، خو نن یوازې د کندهار ولایت اوسیدونکي کولی شي چې د کندهار ښاروالۍ اړونده کومې پوښتنې لري دوی یې زموږ سره شریکې کړي. تاسو کله چې پوښتنې شریکوئ په هغې شیبه کې د راډیو ټلویزیون غږ ګل وساتئ او څه وکئ، صحیح موقعیت غوره کړئ چې غږ موږ ته په سمه توګه راشي او خپله پوښتنه مطرح کړئ. چې کله پوښتنه مطرح کوئ نو پوښتنه خلاص او واضح را سره شریکه کړئ. نو دوستانو راځو یو بلې برخې ته هم چې تر څو حاسم صاحب چمتو کیږي او د تخنیکي همکاران یې زموږ سره غږ او انځور شریکوي، دا چې موږ په 2016 کال کې کومې لوبې لرو او تاسو ته یې نشروو، نو تاسو هم زموږ سره پاتې شئ او دغه لوبې په مینه باندې وګورئ. د 2016 فوټسال نړیوال جام پر دې کې هم د ارياناتلويزيون سره پاتې شئ. تاسو ته د ارياناتلويزيون البته د فوټسال ملتونو د آسیا ملتونو جام دی. د دې ترڅنګ د 2016 او 2028 اولمپیکي سیالیو لوبې چې د ژمني او اوړي اولمپیک سیالۍ دي دا تاسو ته خپرېږي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ چې د 2016 او 2020 کال تاسو ته خپرېږي او همدارنګه د 2016 فوټبال نړیوال جام لوبې تاسو ته په ژوندۍ او انحصاري بڼه له اریانا تلویزیون څخه خپرېږي. نو تاسو له اریانا سره پاتې شئ او له لوبو ځان خبر کړئ. ستاسې غږ برخه ده دوستانو. عاصم صاحب هم د ټیمز له لارې زموږ سره میلمه دی او له دوی سره تم کیږو، خبرې کوو او د ښاروالۍ د پروژو په اړه باندې ورسره خبرې کوو. دوستانو بیا هم هغه دوستان چې د کندهار ښاروالۍ اړونده پوښتنې لري کولی شي خپله پوښتنه مطرح کړي. 080 111 40 د اړیکې شمېره ده، خپل تماس ونیسئ او خپله پوښتنه شریک کړئ. د عاصم صاحب په لور ورځم. عاصم صاحب سلام، ستړي مه شئ، سهار په خیر. اریانا تلویزیون ټول کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله یم چې د ژوند چارې په خوښۍ او خوشحالۍ په تېرېږي. ډېره مننه. څنګه سهار مو څنګه را پیل کړی دی عاصم صاحب؟ سهار الحمدلله ډېر خوښۍ او خوشحالۍ سره مو را پیل کړی دی. د ژمي سهار دی، څه ناڅه یخونه وي، یا کله چې له کوره څخه تر دفتره پورې راځو په لاره کې ته یخ وي نو خامخا نور الحمدلله د خوښۍ او خوشحالۍ سهار دی. د واورې باران څه شته په کندهار کې او که نه؟ ولا واورې په کندهار کې ډېرې کمې کېږي، په ډېرو کټونو کې هغه لږ واوره اوسي او بارانونه لا سږ کال یو دوه بارانه الحمدلله ښه ښایسته بارانونه یو دوه بارانه وسول، اوس بېل شی نشته. خدای د خیر کې. خو تاسو چې د کابل ته د واورې ویلې، موږ کابل کې موږ بې واورې یاستو اوس. ولا مهربانه دي چې ډېر بارانونه بېشکه. ډېره مننه عاصم صاحب. را به شو د خپرونې لور ته او پوښتنې به خپلې راپیل کړو که د 1404 کال کې د کندهار ښاروالۍ بشپړې شوې پروژو په اړه باندې راته ووایي چې کومې پروژې چې په 1404 کال کې تاسو تر دې دمه بشپړې کړي دي. ډېره مننه ښاغلی الکوزی صاحب. 1404 کال په عموم کې د کندهار لپاره او بالخصوص د کندهار ښاروالۍ لپاره د یو ډېر مهم کال دی، د ډېرو مهمو لاسته راوړنو ډک کال دی. سږ کال موږ د نورو کلونو په نسبت ډېرې زیاتې پروژې لرو، د ډېرو لویو پروژو کارونه پیل شوي دي کندهار کې. دا چې د کال له پیله څخه تر دې دمه پورې د کومو پروژو کارونه پیل شوي دي او د څومره پروژو کارونه بشپړ شوي دي، تر دې دمه پورې 11 پروژې چې په مختلفو برخو کې وې دا په بشپړ ډول ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. 100% یې کارونه بشپړ شوي دي او دا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په دې کې د ښار د تنویر پروژه وه چې د ښار ځینې سړکونه روښانه شول، د شپې په طرف کې هغه سیمه روښانه شوله. او بل د سړکونو په برخه کې وې چې مثلا موږ مختلف سړکونه د ښار په مختلفو ناحیو کې کلیزې کړي دي او هغه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کانالونو او بندونو د سنګکاري کولو پروژه د ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د ښار په مختلفو ناحیو کې مختلفې کوڅې کانکریټ شوي دي او د دې تر څنګ د اوبو تېرولو لپاره دا کوچني ویالې یا چرۍ دا هم په اساسي ډول رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. او دغسې نورې پروژې وې د ښار د سرسبزۍ په برخه کې، د ښار د ښایست په برخه کې مختلفې لاسته راوړنې لرو ښاغلی الکوزی صاحب.
ډیره مننه دوستانو. که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ کولی شئ همدا شیبه 0 یو څلو 11 څلوېښت 90 شمېره دایره کړئ. خپله پوښتنه که د کندهار ښاروالۍ اړونده لرئ نو تاسو یې مطرح کړئ. هغه پروژې چې اوس هم کارونه پرې روان دي که د هغو پروژو راته ووایئ چې کوم ځای کې دي، په کوم ناحیو کې دي، د ښار په کومو برخو کې دي او په کومه برخه کې دي دا پروژې؟ الکوزی صاحب ما مخکې وویل چې موږ د 11 پروژو کارونه بشپړ کړي دي او هغه موږ ګټې اخیستنې ته سپارلي دي. اوس تازه چې کارونه یې جریان لري تقریبا 26 پروژې عملاً جریان لري. د ښار په مختلفو ناحیو کې 26 پروژې جریان لري چې په دې کې زیاته برخه یې د سړکونو رغول دي. ښاغلی الکوزی صاحب په دغه روانو پروژو کې هم د تنویر په برخه کې پروژې لرو، د استنادي دیوالونو په برخه کې پروژې لرو، د ښار په مختلفو ناحیو کې د پلونو او پلچکونو د اساسي جوړولو پروژې لرو، د کوڅو د اساسي رغولو پروژې لرو او ډېره برخه چې په دې کې د هغه د سړکونو پروژې دي. ښاغلی الکوزی صاحب مهم لوی سړکونه چې اوس چارې روانې دي، موږ د 9مې ناحیې اړوند د پنجوایي دورایي سړک دی چې مخکې ستاسو سره اورېدونکو شکایتونه شریکول چې دا سړک ډېر خراب دی او دا باید ژر ورغول شي. دا سړک په 2 فازه کې مو رغنیزه چارې پیل کړي. د اول فاز کارونه یې ښاغلی الکوزی صاحب تقریبا 95 سلنه بشپړ شوي دي، یعنې دا یو طرف یې د دې سړک په دغه هفته کې به انشاءالله دغه اوس چې تازه پیل شوی ده په دې هفته کې به کریزي ترسره شي او دا سړک په ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شي او دوهم برخه یا دوهم فاز یې هم انشاءالله جریان لري او هغه به هم د څو میاشتو موده کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کله چې دا لومړی فاز ګټې اخیستنې ته وسپارل شي د دې لارښوونکي کسان او د دې سیمې اوسېدونکي به ډېر هوسا شي او کومه بې نظمي چې اوس په هغه سیمه کې د دې کار له امله رامنځته شوې ده دا به په مکمل ډول له منځه په نومه ناحیه کې د برېښنا کوټ سړک دی. د دې هم د اول فاز کارونه تقریبا 15% بشپړ شوي دي، یعنې 15% یې کار خلاص شوی دی او پاته کارونه مو انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي او د دوهم فاز کارونه یې هم هغه تازه پیل شوي دي، کارونه یې جریان لري. عاصم صاحب په بخښنې سره نورو پروژو ته به هم راوګرځو. ډېری دوستان د ټلیفون په کرښه دي، د دوی اړیکې به هم راواخلو. ګورم چې لیدونکی څوک او له کومې سیمې د کندهار دی. السلام علیکم، تاسو ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، ستړی مه شئ. مننه، ژوندی اوسېږئ. څوک خبرې کوئ؟ عطا محمد یم، د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه مې تماس سره نیولی دی. عطا محمد، پوښتنه مو د کندهار ښاروالۍ اړونده ده؟ وروره مهرباني. د ارغنداب ولسوالۍ سړک دی د دغه څخه د خاکریز څخه راځي داسې مرکزي مرکز ته ځي، نو پر دغه لاره باندې د استیجانې چیرې پر دا لایزار یې کړی دی. الکوزی صاحب د چرې پکښې کښلي چې خپله د اردو استیجانې پر چیرېږي د ریګ ګوډه کې، یعنې تقریبا د ورځې 200 دانې 2.5 دانې استیجانې دا سړک یې په داسې کړی دی چې یعنې د ربط آمده څخه اچولی دي. دغه تاسو په خبره ما وانخیسته، تاسو په سیمایزه لهجه وویل، ممکن عاصم صاحب هم پوه شوی وي، خو ما وانخیستله دغه ستاسو خبره چې تاسو څه شی دغه موټر دی څه شی دی؟ دغه استیجانې د ریګو استیجانې پر چرې ډمبر دی، ډمبر یې مطلق خراب کړی دی اوس، یعنې ډېر بار باروي، استیجانې پر روانې دي، بار یې ډېر دی یعنې د حد نه. دغه څخه مو د حکومت څخه مو دغه خواهش دی چې دغه استیجانې پر بله لاره باندې چیرې چې دغه د انسانان د رفت آمده څخه اوس د ډمبر لیدلی دي، مطلق اوس چرې پکښې کې جوړې شوي دي، یعنې د اردو استیجانې پر دغه لاره باندې تېروي، بازار ته یې بیایي، مطلق یې ګرد لاره خرابه کړې ده. نو د حکومت څخه مو دغه خواهش دی چې هم ټولګټو وزارت ته ستاسو پوښتنه راګرځي. ډېره مننه. که څه هم ستاسو پوښتنه فکر کومه، ځکه ترازو د دې برخه خو د ټولګټو وزارت او مالیې وزارت پورې بیرته هلته یو څه ورڅرخي، خو عاصم صاحب که کوم ذره ځواب لري تاسو سره به یې شریک کړي. عاصم صاحب، د دوی د پوښتنې په ځواب کې ستاسو ځواب څه دی؟ ښاغلی الکوزی صاحب، یو خو دغه چې کومه ستونزه شریکه کړل دا د ولسوالۍ اړوند د ارغنداب ولسوالۍ اړوند موضوع ده، او بله خبره لکه تاسو چې یادونه وکړه ټولګټو چارو وزارت او یا هم د ترافیکو مدیریت دا مسؤلیت لري چې د دغه زیات پارونکو موټرونو مخ کړي. ډېره مننه. بل لیدونکی راخلو چې څوک دي. السلام علیکم، تاسو ستړي مه شئ.
دوستانو تاسو چې اړیکه نیسئ یوازې د کندهار د ناحیو مربوط هغه کسان چې په ناحیو کې اوسیږي او یا هم که د ناحیو څخه بهر په ولسوالیو کې هم ژوند کوي د یوازې هغه د کندهار د ناحیو په اړه باندې پوښتنه کولی شي یعنې کندهار ښار او د ناحیو په اړه باندې پوښتنه کولی شي ولسوالۍ د کندهار د ښاروالۍ مربوط نه راځي هغه نورو برخو کې راځي او بیا هغوی کولی شي چې هغوی خپل ځواب ترلاسه کړي د هغې ښاروالیو څخه عاصم صاحب بیا هم راځو د لوی پروژو په اړه باندې هغه پروژې چې اوس کار دوام لري په همغه پروژو باندې تاسو خبرې کولې خو اړیکه یو اړیکه بیا هم راوخلو بیا به ورته راوګرځو السلام علیکم بله که زما غږ لرئ مهرباني بله زما غږ لرئ وعلیکم سلام لږ په زوره خبرې وکړئ څوک جوړ یاست په خیرات خیر و خیرات تاسو وسیم صاحب ټولو ته زموږ سلامونه مننه ژوندی اوسېږئ څوک خبرې کوئ نثار احمد د کندهار څخه نثار احمد مهرباني نثار خان موږ په څلورمه ناحیه کې یو دوکان دی د نیکه په نامه مو دی د ښاروالۍ مستحق دی نو موږ چې دی دغه موږ وروڼه یو څه په جنجال کې ورسره دغه راولاړ شوی دی دغه د نیکه د نامه چې د دوکان اړولی دی و خپل نامه ته چې موږ دغه ښاروالۍ ته څه پیغام ورکړو څه ورته ووایو څه شی وکړو دا چا کړی دا کار دا چې دی موږ وروڼه یو څه په جنجال کې سره د اکو د دې شیانو په باره کې نو کتابچه یې زما سره پرته ده دی راولاړ شوی دی دغه په خپل نامه باندې دغه کړی دي چې دا ښاروالي والا څنګه پیدلې دا کار کړی دي موږ په دا کې د دې څه دا خواهش دي چې دغه پوښتنه ځینې وکړو چې دغه څه چم موږ وکړو ښه عاصم صاحب پوښتنه لرئ پوښتنه مو واخیستله بله لومړی صاحب دا نور چې وایي چې د دوکان د یوه نامه څخه بل نامه ته اوښتی دی یا د دې کبله له یوه نامه څخه بل نامه ته اوښتی دی دا د سپاتالي سره اوریم نو ښاغلی نفوذي صاحب دلته به د دې څخه پوره اسناد غوښتل کېږي او بیا دې ته استعلامونه ورکول کېږي د دې د ملکیت تثبیت کېږي په هغه صورت کې به دغه اسناد د یوه نامه څخه بل نامه ته اوښتي وي او دغه وروسته چې کومه موضوع یادوي کېدای شي دغه ټوله ته یې مناقل یې کړي وي نو دا چې فکر کوم دا به د دې کورنۍ داخلي موضوع وي ښاغلی نفوذي صاحب د وثیقې د جوړېدو نه بغیر او یا هم د شاهدانو د راتلو نه بغیر آیا ممکنه ده چې داسې څه واوړي نه په انفرادي شکل باندې امکان لري ښاغلی نفوذي صاحب چې نه پاتې اسناد راوړي د بل چا د نامه څخه د خپل نامه ته راواړوي ډېره مننه ورګرځو بیرته ستاسو د پروژو په اړه باندې خبرې وي چې موږ قطع کړې په بښنې سره بیا ورځو مهرباني عاصم صاحب ستاسو د پروژو خبرې مخکې کولې چې موږ لویې پروژې دي او اوس چې کار پې دوام لري بلې ښاغلی نفوذي صاحب د برېښنا کور سړک یادونه مو وکړه چې د دې هم لومړی فاز 95% بشپړ شوی دی او دوهم فاز یې هم پیل شوی دی بل ښاغلی نفوذي صاحب یو بل مهم سړک چې هغه د کوتلي مورچې سړک دی د ارغنداب ولسوالي او له ښار سره وصل کوي او یا هم د روزګان ولایت او ځینې ولسوالۍ د کندهار ښار سره وصل کېږي بله له بده مرغه چې د برېښنا د قطع کېدو له کبله څومره چې زه فکر کوم چې د عاصم صاحب اړیکه زموږ سره پرې شوه او ونه توانېدلو چې د عاصم صاحب سره مو نورې خبرې کړې وای د دوی د هغه پروژو په اړه باندې چې تقریبا دوی د 26 پروژو یاده وکړله چې کارونه پې دوام لري اوس کار ورباندې روان دی او چې دغه 26 پروژې په کوم برخو کې وي ځکه دوی ویل چې هغه پروژې چې په بشپړه توګه باندې پای ته رسېدلي 11 دي او 26 هغه پروژې دي چې کار اوس ورباندې روان دی خو د لمریزې برېښنا په اړه باندې هم پوښتنې وې چې ښاروالۍ د لمریزې برېښنا په اړه باندې څه کړي دي کوم ځای کې پایې دي څلورلارې دي یا هم اشارې دي څه دي لیکدړې دي په دې باندې خبرې اترې نورې هم ورسره وي خو د دوی اړیکه راسره پرې شوه موږ هڅه کوو البته عاصم صاحب به هم هڅه وکړي چې چېرته برېښنا بیرته راغله او یا هم دوی د نورو کوم برېښنا څخه کار اخلي زموږ سره به خپرونه کې وصل شي موږ هم هڅه کوو چې د دوی اړیکه بیا وصل شي او خبرې اترې ورسره وکړو فکر کوم چې عاصم صاحب به ډېر ژر زموږ سره وصل شي او دوی سره به خبرې وکړو عاصم صاحب غږ خو مې لرئ بله عاصم صاحب زما غږ لرئ ښه عاصم صاحب سره بیا هم زموږ اړیکه کې یو څه ناڅه ستونزه ده ځکه اړیکې لور ته ورګرځم چې څوک راسره دي السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ یاست په خیر یاست مننه څوک خبرې کوئ
عبدالعلي خبرې کوم د کندهار ولایت څخه دغه د اریان. وعلیکم سلام، جوړیاست په خیر یاست؟ مننه. تاسو راډیو ګلو ساتئ نو زه ستاسو غږ د ټلیفون له لارې واورم، تاسو زما غږ د ټلیفون له لارې واورئ ښه به وي. دغه دی یو خواهش مې دا درلودی ستاسو د خپرونې څخه دا چې مهرباني دا خواهش مې درلودی د کندهار ولایت د اولې ناحیې د اتم بلاک د 4 ګذر څخه خبرې کوم. دا چې دغه د نوموړي میلمه څخه مې دا هیله درلودل چې زموږ د دغه یو درختو دا چې په ښار کې دا کمې ونې ولاړې دي دغه موږ ډېر په تکلیف کړي، یعنې که چیرې موږ ستاسو وي نو د بارانو په شپو کې د ژمي په موسم کې ډېر لښتیان یې سره ګډ کړي دي، یعنې دا ریښې په برمو کې بندي او دا لښتیان چې به کله باران وشي زموږ د کورو مخ ته اوبه ولاړې، یعنې د ښاروالۍ والا تر ډېره حده دغه لښتیانو کې هېڅ فکر نه کوي. یعنې که خصوصا درته وایم د چې ډېر مسلمانان چې د مسجدونو ځایونو ته ځي ډېر کالي یې خیرنېږي. نه هدف تاسو هدف څه دی؟ آیا دا ونې ووهي څه شی دي؟ تاسو دا څه یاده وکړل؟ هدف مې دا دی چې دغه لښتیان چې بندېږي دا ډېر وختونه د دغه ولو د ریښو او د بلګو د دې شان څه بندېږي. که چیرې ته په ښه په پوهېږې چې دغه امریکایي ولې دي، یعنې زموږ په برما کې د سړکه څخه زموږ کور 2 کوره 3 کوره لرې دی، بیا هم زموږ په برما کې د دغه درختې ریښې موجودې وي، زموږ برما د دغه درخت د ریښو څخه وچه شوه. زه دا خواهش لرم چې دغه درختو کې دوی زموږ سره همکاري کولی شي چې را سره ایستی کې اوس ما یو وخت دغه وکړي پیشنهاد وکړي مګر هغه داسې یو سلوک او کردار را سره وشول ول ته درواغ وایې موږ ستا خواهش نسو منلی، نو بیا وروسته موږ هغه کار بېرته پسې پرېږدوئ. که څه موږ په یوه پسه کې 6 کوره پراته وي، د 600 کورو برمې پر دغه یوه راږدي مګر ګرده برمې د دغې درختې ته خطره وچې شوي. ډېره مننه له تاسو. مننه عاصم صاحب، تاسو د دې ګران دوست پوښتنې ته ځواب خو ورکړئ، کومه پوښتنه ترې لرئ؟ مننه، سلامات اوسئ. عبدالعلي تاسو ته به ځواب درکړي. مهرباني عاصم صاحب. ښاغلی الکوزی صاحب لکه دغه ورته چې یادونه وکړل چې دا ولې دي او د ریښې ډېرې زیاتې غټې شوي دي او یا یې هم چرې ګډې کړي دي او یا د دغه ورور په خبره چې زموږ کور ته د برما یې وچه کړې وي، خو دا ولې چې د ښاغلي الکوزی صاحب دا پر عمومي سړکونو باندې ولاړې وي. نو نه پوهېږم چې دا څنګه دغه د سړک څخه د دې ټولو ریښې تللي دي، بیا په ودونو کې برمې بندې کړي دي. کېدای شي عاصم صاحب یو دې خبرې ته ورګرځو. یو ځل مخکې هم د دغه ولو په نامه دغه یو نوه ولي دي چې بهر نه راغلي، څوک وایي د افریقایي هیوادونو نه راوړل شوي، څوک د یو ځای څوک د بل ځای خبرې ورترسره کوي. یا هم ځینې خلک وایي چې د پاکستان نه راوړل شوي دي چې هلته هغوی د هغه څه دپاره ډېر استفاده کوي، پنجاب او په پنجاب علاقه کې چې اوبه جذب کړي او هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. د دغه ولو په اړه باندې ستاسو اقدام څه دی؟ ډېری کسان شکایت کوي کندهار کې د دې ولو څخه. ښاغلی الکوزی صاحب دغه ولې خو رښتیا هم تېرو کلونو کې فکر کوم د ځینې مؤسساتو له طریقه څخه دا راوړل شوي دي او دا بیا شنې شوي دي. اوس خلک ډېر ورڅخه په شکایت دي. په ښارونو کې چې ښاغلی الکوزی صاحب دغه ولې څومره پخوا ولاړ وي، دا په تدریجي ډول په کراره له منځه څخه وړل کېږي. موږ داسې کوو د ښاروالي پلان دغه دی چې دغه ولې کوم ځای کې ولاړې دي، د دې په څنګ کې موږ نور نهالان کښېږدو. کله چې دا نهالان څه ناڅه غټېږي او بیا موږ هغه ولې له منځه څخه وړو، نسبت نورو کلونو ته ډېرې له منځه څخه وړل شوي دي. او هغه ځایونه کې چې ډېر زیات مشکل جوړ کړي وي لکه دغه وروسته چې یې چړوي ته تاوان رسولی وي او یا یې هم په کورونو کې خلک ته تکلیف کړي، هغه 100% له منځه څخه وړو. دغه ورور چې مخکې پوښتنه وکړه د دې سره هم دا پوښتنه د دې ښاروالي کارګر وکړي، هغه ولې ته به موږ ایحاتان واستو، هغه دغه ستونزه جوړه کړې وه، حتما به دا له منځه څخه وړل کېږي. خو داسې هم نشو کولی چې په یو وخت کې ټول ښار ولې د منځه څخه وکړو، ځکه بیا د ښار بڼه به ډېره ورسره واوړي او د ښار سرسبزي به په مکمل ډول ختم شي. نو په تدریجي ډول چې له منځه څخه وړو او ډېره مننه عاصم صاحب له تاسو چې راسره وئ او زموږ پوښتنو ته او دوستانه پوښتنو ته مو ځوابونه راکړل. یو څه تخنیکي ستونزه هم ستاسو غږ کې البته تر ډېره بریده پورې راځي. بیا هم نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله. دوستانو زو دمې ته له دمې بېرته راګرځو، زموږ سره ملتیا وکړئ.